السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو دوه ډېر مهم خبرونه درکړم. چې اولنی خبر به زه تاسو ته د افغانستان لوبغاړي وښیم چې دوی د افغانستان کرکټ بورډ نه دغه څومره روپۍ اخلي، دغه زاړه او نوي ټول لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم. او بل به زه تاسو ته هغه پاکستان سوپر لیګ چې کوم ده د هغې تاریخونه بدل سوي دي چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم. نو راځم زه تاسو ته وایم چې اول دغه د افغانستان لوبغاړي که موږ وګورو په دغه کې د افغانستان زیاتره لوبغاړي زه به تاسو ته ووایم چې 2 که 3 لوبغاړي اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ نه یعنې دوی ته معاش ورکول کیږي. په دغه کې بعضې داسې لوبغاړي هم داسې زاړه لوبغاړي دي او هغه چې ټیم کې هم ځای نه جوړېږي او هسې د ما په نظر باندې هسې فضول دوی ته پیسې ورکوي. خو بیا به هم زه تاسو ته وښیم چې په دغه لوبغاړو کې که موږ وګورو اولنۍ A کیټګري اصل کې مختلف کیټګریانې تاسو ته به ما ویلي هر یو بورډ کې چې کوم لوبغاړي لوبې ترسره کوي بعضو ته A کیټګري ورکړي، بعضو ته B ورکړي، بعضو ته C او حتی بعضو ته D کیټګري لوبغاړي هم شته دي. A کیټګري لوبغاړي ټول نه قیمته بیانې ټول نه زیاتې پیسې هم هغو ته ورکول کیږي چې په A کټګري کې د افغانستان کپټان اصغر افغان ده، دې نه علاوه محمد نبی ساخیل ده او همدغسې رشید خان ده او ځوان لوبغاړی یعنې مجیب زدران ده. دا څلور لوبغاړي په A کټګري کې شامل شوي دي چې دوی ته تقریبا 3.5 زره امریکایي پیسې دوی ته معاش ورکول کیږي هره میاشت که لوبې او که لوبې نه وي ځکه دوی ته معاش ورکول کیږي. او دې نه علاوه دغه دویمه کټګري یعنې B کټګري کې هم بعضې د افغانستان لوبغاړي اچول سوي دي چې دوی ته هم ډېرې زیاتې پیسې ورکول کیږي. خو په دغه کې به زه تاسو ته وایم چې ګلبدین نایب صاحب هم په دغه کې ده او حضرت الله زازی هم ده چې دغه دواړو ته بیخي یعنې ټیم کې ځای نه جوړېږي او دغه ډېر زیاتره په لوبې هم کړي دي، دومره خاص پرفارمنس هم نه لري خو دوی ته هم ډېرې زیاتې پیسې ورکول کیږي. چې په دغه لوبغاړو کې به زه تاسو وایم رحمت شاه زرمتي ده، نوین الحق ده او دې نه علاوه ګلبدین نایب ده او همدغسې نجیب الله زدران ده او حضرت الله زازی ده. دغه لوبغاړي به په B کټګري کې اچول سوي دي چې دوی ته تقریبا 2.5 زره امریکایي ډالر پیسې هره میاشت ورکول کیږي که لوبې او که لوبې نه خو دوی دغه پیسې اخیستل کیږي. او دې نه علاوه بیا C کټګري لوبغاړو کې دلته بیا زیات لوبغاړي شامل سوي دي چې په دغه کې جاوید احمدي ده، افسر زازی ده، فرید ملک ده، اکرم علی خیر ده، رحمان الله گربز ده، حمزه هوتک ده، کریم جنت ده، ظهیر خان پکتین ده، حشمت الله شهیدی ده، شرف الدین اشرف ده، کیس احمد ده، ابراهیم زدران ده، احسان جنت ده، یمین احمد زی ده او هغه نجیب ترکی الله پاک دی وبخښي هغه هم په C کټګري کې اچولی او ناصر جمال ده، سمیع الله شینواری ده، سید شیرزاد ده، عثمان غنی ده، نورعلي زدران ده، حامد حسن ده، وفادار محمد ده، میرویس اشرف ده او شاپور زدران ده. دا هغه لوبغاړي دي دی په C کټګري کې اچول سوي دي چې دوی ته تقریبا 18 نه واخله تر 2000 امریکایي ډالر دوی ته هره میاشت ورکول کیږي که لوبې او که لوبې نه وي نو دغه پیسې دغه لوبغاړو ته ورکول کیږي د افغانستان کرکټ بورډ لخوا او زیاتره لامل یې همدغه پیسې هم دي چې د افغانستان لوبغاړي ریټایر کیږي نه ځکه دوی ته هره میاشت پیسې راځي نو دوی وایي که موږ ریټایر سو موږ باندې دغه پیسې چیرته بند نیسي نو ځکه د دغه وجې باندې هم کیدلی شي چې زیاتره د افغانستان لوبغاړي زاړه دي اوسه پورې لوبیږي خو بیا هم ریټایرمنټ نه اخلي یعنې کرکټ نه پرېږدي یو لامل هم دغه هم کیدلی شي. او دغه دویم خبر به زه تاسو ته هغه پاکستان سوپر لیګ چې کوم دغه بقایه لوبې پاتې سوي ولې کومې چې ترسره کیدونکې وي اصل کې اول کې تاریخونه دوی اعلان وکړل چې دغه به جون میاشتې اول تاریخ باندې شروع کیږي او دوبۍ کرکټ بورډ هم دوی ته اجازه ورکړې دوی هم وایي چې دوبۍ تیار سوی ده او د موږ لوبغاړو ته ویلي او کرکټ کوم فرانچایز مالکان دي هغوی ته هم خبر ورکړی و نو دوی به هم کیدی شي همدا 15 ورځو کې به هر شی واضحه سي او لوبغاړي به هم روان سي دوبۍ په طرف باندې پاکستان سوپر لیګ کې لوبه کولو لپاره او زه به تاسو ته وایم چې دغه امکان لري 3 یا 4 جون باندې دغه د پاکستان سوپر لیګ لوبې شروع سي همدغسې 22 جون پورې یا 20 جون پورې به دوام کوي یعنې دوه لوبې به دوی زیاتې کړي دوی وایي زر بس خلاص کړو ځکه بیا دوی 23 ده که 15 جون باندې دوی بیا انګلینډ هم سفر کوي نو 2-3 ورځې به که خیر دغه لیګ چې کوم ده دغه به ناوخته شروع سي.